فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. له هغه چانه بغټ ظالم بل څوک وی چې پر الله دروغ وتړل او کله چې مخه ته د رښتیا خبره یعنی قرآن راغی نو هغه ته د دروغ نسبت وکړ. آیا دغه کافرانو لپاره په دوزخ کې استوګنځای نشته؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. کوم سړی چې رښتینولي راوړه او کوم کسانو چې هغه رښتینی وګڼه هغوی له عذاب نه په څنګ کېدونکي دي. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. هغوی ته به د خپل پروردګار په وړاندې هر څه ورکړی شي چې هغوی هیله وکړي. دغه د نیکي کوونکو بدله. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ترڅو کوم ډیر ناوړه عملونه چې هغوی کړیو الله هغه د هغو له حساب وغورځوي او کوم ښه عملونه چې هغوی وکړل د هغو په لحاظ سره به هغوی ته اجر ورکړي. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ای پیغمبره آیا الله د خپل بنده لپاره کافی نه دی؟ دوی له هغه نه پرته له نورو څخه تاویروي په داسې حال کې چې الله چې څوک په گمراهۍ کې وغورځوي د هغه لپاره کوم لارښوونکی نشته. ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. او چاته چې هغه هدایت وکړي د هغه گمراه کوونکی هم څوک نشته. آیا الله برلاسه او غچ اخیستونکی نه دی؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. کتل دوی نه پوښتنه وکړي چې زمکه او اسمانونه چا پیدا کړی دي نو دوی به خپل وایي چې الله. دوی ته وایي کله چې حقیقت دا ده نو ستاسو څه ګمان دی چې که الله ماته زیان رسول وغواړي نو آیا ستاسو دغه معبودان چې له الله نه پرته بولي ما به د هغه رسول شوی زیان څخه وژغوري؟ یا که الله پر ما باندې مهرباني کول وغواړي نو آیا دوی به د هغه د رحمت مخنیوي وکړي شي؟ نو دوی ته وایي چې زما لپاره همدا الله کافی دی. توکل کوونکی پر همغه توکل کوي. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. دوی ته په صراحت سره وایي چې ای زما قومه تاسو په خپل ځای خپل کار کوئ زه به خپل کار کوم. ډیر ژر به تاسو ته معلومه شي چې پر چا باندې رسوا کوونکی عذاب راځي او چاته هغه سزا ورکول کیږي چې هیڅ کله ایسته کیدونکې نه ده. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. ای پیغمبره موږ د ټولو انسانانو لپاره دغه بر حق کتاب پر تا نازل کړی دی. نو څوک چې سم لار غوړه کړي د ځان لپاره به غوړه کړي او څوک چې منحرف شي د هغه د انحراف او بال به پر همغه وي. ته د هغه مسؤل نه یې. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت
يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هغه هم دغه الله دی چې د مرګ په وخت کې ساګانې اخلي او څوک چې لا تر اوسه پورې نه دی مړ شوی د هغه روح په خوب کې قبض کوي، بیا چې هغه د مرګ فیصله په چا باندې نافذوي هغه ساتي او د نورو ساګانې تر یو ټاکلي وخت پورې بیرته لیږي. په دې کې غټې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې غور او فکر کوونکي دي. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. آیا له هغه خدای نه پرته دوی نور سپارښت کوونکي نیولي دي؟ دوی ته وایه آیا هغوی به شفاعت وکړي که د هغو په واک کې هیڅ هم نه وي او پوهه هم نه لري؟ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. و شفاعت په ټوله معنا د الله په واک کې دی، د اسمانونو او ځمکې د پاچاهۍ مالک همغه دی، بیا د همغه لوري ته تاسې ورګرځول کیدونکي یاست. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. کله چې یوازې د الله یادونه کیږي نو پر آخرت باندې د ایمان نه لرونکو زړونه په درنېدو شي، او کله چې له هغه پرته د نورو یادونه کیږي نو په ناڅاپي ډول هغوی له خوښۍ نه غوړېږي. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. و خدایا د اسمانونو او ځمکې پیدا کوونکیا په پټ او ښکاره باندې پوهیدونکیا، همدا ته به د خپلو بندگانو په منځ کې د هغه شي فیصله وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. کله دغه ظالمانو سره د ځمکې ټوله شتمني هم وي او همدومره نوره هم، نو دوی به د قیامت له ناوړه عذاب نه د خلاصون لپاره په فدیه کې د هر څه ورکولو لپاره چمتو شي. هلته به د الله لخوا د هغو مخې ته هغه څه راشي چې هغوی هیڅکله د هغه فکر نه دی کړی. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هلته به د خپلې ګټې ټولې ناوړه نتیجې هغو ته څرګندې شي او همغه شی به ورباندې مسلط شي چې دوی ورپورې مسخرې کولې. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. همدغه انسان چې کله ستونزې ورته ورسیږي نو موږ بولي، او کله چې موږ د یې خپل لوري نه د نعمت په ورکولو سره نازو نو وایي چې دا خو ماته د علم پر اساس راکړل شوي دي. نه، بلکې دا ازمویښت دی، خو له دوی نه زیاتره خلک نه پوهیږي. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. همدغه خبره له دوی نه مخکې تیر شو خلکو هم کړې ده، خو څه چې هغوی ګټل هغه د هغوی هیڅ په دردو نه خوړل، بیا هغوی د خپلې ګټې ناوړه نتیجې وزغملې. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. او له دغه خلکو نه هم چې څوک ظالمان دي هغوی به ډیر ژر د خپلې ګټې ناوړه نتیجې وګالي، نو دوی ته د دوی د بدو عملونو سزا ورسېده،
دوی زمونږ عاجزونکي نه دي. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. او آیا دوی ته معلومه نه ده چې د الله چاته خوښه شي روزي پراخوي او چاته چې خوښه شي تنګوي؟ په دې کې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې ایمان راوړي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ای پیغمبره، هغو بندگانو ته می ووایه کوم کسانو چې پر خپلو ځانونو باندې تیری کړی دی د الله له رحمت نه مه ناهیلي کیږئ. په یقیني ډول الله ټولې ګناوې بخي، هغه خو بخونکی مهربان دی. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. راوګرځئ د خپل پروردګار خواته او امر منونکي شئ د هغه مخکې له دې نه چې پر تاسې عذاب راشي او بیا له هیڅ لوري نه درته مرسته ونشي رسېدلی. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. او د خپل پروردګار د لیږل شوي کتاب د ډیره غوره اړخ مطابقت غوره کړئ مخکې له دې نه چې پر تاسې ناڅاپي عذاب راشي او تاسې خبره هم ونه اوسئ. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. دا سینه چې وروسته څوک وایي چې افسوس زما پر هغه تقصیر چې ما د الله په شان کې وکړ بلکې برعکس زه خو په ملنډو وهونکو کې شامل وم. یا وایي کاش کې الله ما ته هدایت کړی وای نو زه به هم له پرهیزګارانو څخه وم. یا د عذاب په لیدلو سره وایي کاش کې ما ته یو بل فرصت په لاس راشي او زه هم د ښه عمل له کوونکو څخه شم. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. او په هغه وخت کې ورته دا جواب ورکړای شي ولې نه تا ته زما آیاتونه راغلیو بیا تا هغه دروغ وګڼل او تکبر دی وکړ او ته له کافرانو څخه وې. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. نن چې کوم کسانو پر خدای دروغ تړلي دي د قیامت په ورځ به ته هغوی ووینې چې مخونه به یې تور وي. آیا په دوزخ کې د تکبر کوونکو لپاره ځای نشته؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. د دې برعکس کوم کسانو چې دلته پرهیزګاري کړې ده د هغو د بریالیتوب د اسباب العمل به الله هغوی ته نجات ورکړي. هغوی ته به نه څه آفت ورسیږي او نه به هغوی غمجن وي. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله د هر شي هستونکی دی او همغه د هر شي ساتونکی دی. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. د ځمکې او اسمانونو د خزانو کلیګانې له همغه سره دي او کوم کسان چې د الله په آیاتونو باندې کافران کیږي همغوی په زیان کې غورځېدونکي دي. د زمر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 19 سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري
تلاوت او پښتو ترجمه یې له 4 آیت څخه اوري. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ای پیغمبره دوی ته ووایه نو ای جاهلانو تاسو له الله نه پرته د کوم بل چا د بندګۍ کولو لپاره ماته وایاست. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. دا خبره باید ته هغه ته په ډاګه څرګنده وکړي ځکه چې تا ته او لتانه مخکې تیر شو ټول پیغمبرانو ته دغه وحی لګل شوی دی چې کتا شرک وکړ نو ستا عمل به بابیزه یعنی ضعیف شي او ته به په زیان کې لویدلی اوسې. له دې کبله ای پیغمبره ته یوازې د الله بندګي وکړه او له شکر کوونکو بندگانو څخه شه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. دوی هغه چې د الله قدر ونکړ لکه څنګه چې د هغه د قدر کولو حق دی. د هغه کامل قدرت خود داسې دی چې د قیامت په ورځ به ټول ځمکه د هغه په قبضه کې وي او اسمانونه به د هغه په خي بلا کیف لاس کې نغښتل شوي وي. پاک او لوړ دی هغه له هغه شرک نه چې دوی کوي. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. او په هغه ورځ به په سوریان شپېلې کې پوکړای شي او هغه ټول چې په اسمانونو او ځمکه کې دي مړه به راوغورځيږي پرته له هغو چې الله د هغو ژوند غواړي. بیا به یو بل شپېلې پوکړای شي او په ناڅاپي ډول به ټول را پاتېږي ګوري به. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. زمکه به د خپل پروردگار په نور سره ځلانده شي د عمل نامو کتاب به کېښودل شي پیغمبران او ټول شاهدان به را حاضر کړای شي د خلکو په منځ کې به له حق سره سمه فیصله وکړای شي او پر هغو به هیڅ ظلم نه وي. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. او هر چاته به هر څه عمل چې کړی وو د هغه پوره بشپړه بدله ورکړی شي. خلق چې هر څه کوي الله پرې ښه پوهیږي. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. دغه فیصله وروسته هغه کسان چې کافر شوي وو ډله ډله به د دوزخ خواته وشړل شي تر دې پورې چې کله هغوی هلته ورسیږي نو د هغه دروازې به پرانستل شي او د هغه ساتونکي به هغو ته ووایي چې آیا تاسو ته ستاسو له خپلو خلکو نه داسې پیغمبران نو راغلي چې هغو تاسو ته ستاسو د پروردګار آیاتونه ورولي وي او تاسو له دې خبرې نه ویرولي یاست چې یو وخت به تاسو دغه ورځ هم وینئ. هغوی به جواب ورکړي هو راغلیو خو د عذاب فیصله پر کافرانو تطبیق شو. قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. دوی ته به وویل شي ننوځئ د دوزخ په دروازو کې
دلته اوس ستاسې همیشنی استوګنه ده، ډیر بد استوګنځای دی دا د متکبرانو لپاره. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. او کوم کسانو چې د خپل پروردګار له نافرمانی نه ډډه کوله هغوی به ډلې ډلې د جنت خواته بوتلل شي تر دې پورې چې کله هغوی هلته ورسیږي او د هغه دروازې بلا د مخه پرانستل شوي وي نو د هغه منتظمین به هغو ته ووایي چې سلام دی وي پر تاسې، ډېر ښه اوسېدلی، پاک یې، ننوځئ په دې کې د تل لپاره. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. او هغوی به ووایي شکر دی د هغه خدای چې له موږ سره خپله وعده رښتینې کړه او موږ د ځمکې وارثان وګرځولو. اوس چې موږ په جنت کې هر چیرته وغواړو خپل ځای جوړولی شو نو ډیر ښه اجر دی د عمل کوونکو لپاره. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. او ته به وګورې چې په رښتیا د عرش چار پیره حلقه جوړې شوې د خپل پروردګار ثنا ویونکې او پاکي بیانوونکې به وي. د خلکو په منځ کې به له حق سره سمه فیصله صادره کړی شي او غږ به وشي ثنا ستاینه ده د عالمیانو د پروردګار لپاره. د مؤمن مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 40مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. حمیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير. حمیم. دغه کتاب نازلېدل د الله لخوا دی چې برلاسی دی، په هر څه باندې پوهېدونکی دی، د ګناه بخښونکی او توبه قبلوونکی دی، سخت سزا ورکوونکی او ډیر د فضل خاوند دی. له هغه پرته هیڅ معبود نشته، د همغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. د الله په آیاتونو کې جګړې نه کوي مګر یوازې هغه کسان چې هغوی کافر شوي دي. له دې وروسته د نړۍ په هیوادونو کې د هغو ګرځېدل را ګرځېدل تا په څه فریب کې وانه چوي. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. لدوی مخکې د نوح قوم هم حق ته د دروغ نسبت کړای دی او له هغو نه وروسته ډیرو نورو ډلو هم دغه کار کړی دی. هر قوم پر خپل پیغمبر باندې حمله وکړه تر څو چې هغه ونیسي. هغوی ټولو د باطل په وسیلې سره د حق د مغلوب ښودلو هڅه وکړه خو په پای کې ما هغوی ونیول. نو وګوره چې زما عذاب څنګه سخت و. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. په همدې ډول ستا د پروردګار دا فیصله هم پر ټولو هغو کسانو باندې تطبیق شوې ده چې د کفر مرتکب شوي دي چې هغوی دوزخ ته تلونکي دي. الذين يحملون العرش ومن حوله
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. د الهي عرش حامل پرښتې چې د عرش او خوا حاضر اوسېږي ټول د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوي. هغوی پر هغه ایمان لري او د مؤمنانو په حق کې دعا کوي. هغوی وایي ای زموږ پروردګار ته په خپل رحمت او په خپل علم سره پر هر شي باندې خور شوی. نو هغو کسانو ته بخښنه وکړه او د دوزخ له اوره یې وژغوره چې هغوی توبه ویستلې ده او ستا لاره یې غوره کړې ده. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ای زموږ پروردګاره او هغه جاودانی جنتونو ته داخل کړه چې تا د هغه وعده له هغه سره کړې ده او د هغه له مور پلار او میرمنو او اولادونو څخه چې څوک صالحان وي هغه هم له هغه سره یو ځای هلته بوزه. ته به شک قادر مطلق او د حکمت څښتنی او وژغوره هغه له بدیونه. تا چې څوک د قیامت د ورځې له بدیونه وژغوري پر هغه دی لوی رحم وکړ. همدغه ستر بریالیتوب دی. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. کوم کسان چې کافران شوي دي د قیامت په ورځ به هغو ته په आवाज کولو وویل شي نن چې تاسو څومره سخت خپل ځان ته په غوسه کیږئ الله لدین زیات پر تاسو هغه وخت په غوسه کیږي چې تاسو ایمان ته رابلل کیږي او تاسو انکار کوئ. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وی بووی ای زموږ پروردګار تا پر اختیار سره مونږ ته دوه ځله مرګ او دوه ځله ژوند را کړی دی. اوس مونږ په خپل ګناهونو باندې اعتراف کوو. آیا اوس له دې ځایه د وتلو هم څه لاره شته؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. جواب ورکړ شي د حالت چې تاسو پکې اخته یې لدی عمل د چې کله یوازې د الله خواته بلنه کېدله نو تاسو نه منله او کله چې له هغه سره نور یو ځای کېدل نو تاسو منله. اوس فیصله د لوی او لوړ خدای په لاس کې ده. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. ما غزات له چې تاسو ته خپل نښانی درخي او له اسمان ستاسو لپاره روزي نازلوي. خو د دغه نښانو په لیدلو سره پند یوازې همغه څوک اخلي چې د الله لوري ته رجوع کوونکی وي. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نو ای رجوع کوونکو همغه الله بولئ د هغه لپاره د خپل دین په خالص ګرځولو سره اگر که ستاسو دغه کار د کافرانو هر څومره بدی شي. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.
هغه د لوړو درجو خاوند عرش څښتن دی له خپلو بندګانو نه په هر چا باندې چې وغواړي په خپلو حکم سره وحی نازلوي تر څو چې هغه د ملاقات له ورځې نه خبردار کړي هغه ورځ چې ټول خلک بې پردي وي له الله نه به د هغو هیڅ خبره هم پټه نه وي په هغه ورځ به په لوړ آواز پوښتنه وشي نن پاچاهي د چا ده ټول مخلوق به غږ وکړي د یو قهار خدای اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وبویل شینن به هر چاته د هغه ګټه بدله ورکړه شي چې هغه کړی وي نن به پر هیڅ چا ظلم نه وي او الله په حساب اخیستلو کې ډیر ګړندای دی وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ای پیغمبره دوی له هغه ورځې نه وډار کړه چې را نږدې شوې ده کله چې له ډېرې غوسې زړونه خولې ته راغلي وي او خلک غلي ولاړ وي د ظالمانو به نه کوم خواخوږی دوست وي او نه کوم سپارښتګر چې خبره یې ومنله شي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله آن د سترګو په خیانت باندې پوهیږي او آن په هغه راز باندې پوهیږي چې سینو پټ ساتلی دی والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير او الله بل حق سره سم فیصله وکړي پاتې شول هغه چې دغه مشرکان له الله نه پرته بولي هغوی د هیڅ شي فیصله کوونکي هم نه دي بشک همدا الله د هر څه اولیدونکی دی أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق آیا دوی کله په ځمکه کې ګرځېدلي نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلی وای چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي هغوی له دوی نه زیات قوي وو او له دوی نه زیاتې قوي نښې نښانې په ځمکه کې پریښي دي خو الله د هغو پر ګناهونو هغوی ونیول او له الله نه د هغو ژغورونکی هیڅوک نه و ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب لدې عمل د هغوی دغه عاقبت شو چې هغو ته د هغو پیغمبران له ښکاره آیاتونو سره راغلل او هغوی له منلو نه انکار وکړ په پای کې الله هغوی ونیول په یقیني ډول هغه د ډیر قوت خاوند او په سزا ورکولو کې ډیر سخت دی ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب من موسی فرعون هامان او قارون ته خپل نښانو او د ماموریت له څرګند سند سره ولېږه خو هغوی وویل کوډګر دی ډیر دروغجن دی فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال بیا کله چې هغه زموږ لخوا هغوی ته حق دین راوړ نو هغوی وویل د کوم کسانو چې ایمان راوړای له د سره ملګری شوي دي د هغو ټولو زامن ووژنئ او لوڼې یې ژوندۍ پرېږدئ خو د کافرانو دسیسه ناکامه شوه وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني
أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. یو ورځ فرعون خپل درباریانو ته وویل ما پرېږدئ زه موسی وژنم او دی د خپل پروردګار ته غږ کړي زه ویریږم چې دی به ستاسې دین بدل کړي یا به په هېواد کې فساد راولاړ کړي. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. موسی وویل ما خو د هر هغه متکبر په مقابل کې چې د حساب پر ورځ ایمان نه لري خپل پروردګار او ستاسې پروردګار ته پناه وروړې ده. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. په دې وخت کې آل فرعون څخه یو مؤمن سړی چې خپل ایمان پټ کړی و غږ وکړ تاسو یو سړی صرف په دې اساس وژنئ چې هغه وایي زما پروردګار الله دی په داسې حال کې چې هغه ستاسې د پروردګار لخوا تاسې ته له معجزو سره راغلی که هغه دروغجن وي نو د هغه دروغ به په خپله پر همغه ور واوړي خو که هغه ریښتونی وي نو د کومو هولناکو نتیجو نه چې هغه تاسې ویروي له هغو نه خو به یو څه پر تاسې ارومرو راشي. الله داسې یو چاته هدایت نه کوي چې له حده تېرېدونکی او ډېر دروغجن وي. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ای زما قومه نن له تاسو سره پاچاهي ده او په ځمکه کې تاسې برلاسي خو که د خدای عذاب پر موږ راغی نو بیا څوک دی چې له موږ سره مرسته وکړای شي. فرعون وویل زه خو تاسې ته همغه رایه درکوم چې ماته مناسبه ښکارېږي او زه د همغې لارې په لوري تاسې ته لارښوونه کوم چې سمه ده. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. هغه سړي چې ایمان راوړی وی ویل ای زما قومه زه ویریږم چې نه چیرته پر تاسې هغه ورځ راشي چې له دې نه مخکې په ډېرو ډلو باندې راغلې ده لکه څنګه ورځ چې د نوح پر قوم او عادیانو او سمودیانو او له هغو نه وروسته قومونو باندې راغلې وه او حقیقت دا دی چې الله پر خپلو بندګانو د ظلم هیڅ اراده نه لري. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ای قومه زه ویریږم چې نه چیرته پر تاسې د فریاد او سرټکونې ورځ راشي هغه وخت چې تاسې یو بل ته غږ وکړئ او په تیښته تیښته وګرځئ مګر په هغه وخت کې به له الله نه څوک ژغورونکی نه وي. رښتیا دا ده چې الله چې څوک ګمراه کړي هغه ته بیا هیڅوک لارښوونکی نه وي. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. لدین مخکې یوسف تاسې ته له بیاناتو یعنې معجزو سره راغلی و
خو تاسو د هغه د راوړې لارښوونې لخوا په شک کې وغورځېدلې. بیا کله چې هغه وفات شو نو تاسو وویل اوس به الله هیڅ کله کوم پیغمبر ونه لېږي. په همدې ډول الله ټول هغه کسان په گمراهۍ کې اچوي چې له حده تېرېدونکي او شکي وي. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. او د الله په آیاتونو کې جګړې کوي بل دې چې هغه ته کوم سند یا دلیل راغلی وي. دغه کړنلاره د الله او د مؤمنانو په نزد سخته کرکجنه ده. په همدې ډول الله د هر متکبر او جبار په زړه مهر لګوي. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. فرعون ویل اے هامان زما لپاره یو لوړه معنی جوړه کړه خای ځینو وسایلو ته ورسېدای شم اسمانونو ته د خطلو وسایل او د موسی خدای لګوینم ما ته خدغه موسی دروغجن ښکاری. په دې توګه د فرعون لپاره د هغه بد عملی خایسته کړای شو او هغه له سمې لارې نه منع کړای شو. د فرعون ټولې دسیسې د هغه د خپل تباهۍ په لاره کې په کار واچول شوې. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. هغه سړي چې ایمان راوړی وویل ای زما قومه زما خبره ومنئ زه تاسو ته سمه لاره ښیم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ای قومه دغه دنیوي ژوند خو څو ورځې دی د تل تر تله استوګنې ځای خو آخرت دی. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. څوک چې بدی وکړي هغه ته به همغومره بدله ورکړای شي څومره چې هغه بدی کړی وي او څوک چې ښه عمل وکړي که هغه نارینه وي او که ښځه په دې شرط چې هغه مؤمن وي دغسې ټول خلک به جنت ته داخل شي چې هلته به هغو ته بې حسابه روزي ورکړای شي. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ای قومه خنو دا څه پیښه ده چې زه خو تاسې د خلاصون خواته رابولم او تاسې ما د اور خواته بولئ. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تاسې ما ته د دې خبرې بلنه راکوئ چې زه له الله نه انکار وکړم او له هغه سره هغه هستي شریکې وګڼم چې زه یې نه پیژنم په داسې حال کې چې زه تاسې د برلاسي بخونکي خدای خواته بولم. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. نه حق دادا او د دې پر خلاف نشي کېدای. د کوم خواته چې تاسو ما بولئ د هغو لپاره نه په دنیا کې څه بلنه شته او نه په آخرت کې او زموږ ټول ورګرځېدل فقط د الله خواته دي او لا حدا تیری کوونکي اور ته تلونکي دي. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نن چې زه څه وایم ډېر ژر به هغه وخت راشي چې تاسو به هغه در یاد کړئ
او خپل معامله ز الله تسپارم هغه د خپل بندگانو د کړو خریدونکی دی د مؤمن مبارکه سوره چې د قران عظیم او شان 40مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 آیت څخه اوري فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب په پای کې هغه کسانو چې ډېر نه اوړه د سیسې د هغه مؤمن پر ضد په کار واچولې الله له هغه ټولو نه هغه وساته او د فرعون ملګری په خپل په ډېر بد عذاب کې راګیر شول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب د دوزخ اور دی چې هغه ته سهار او ماښام هغوی وړاندې کول کیږي او کله چې د قیامت ساعت راشي نو امر به وشي چې آل فرعون ډیر سخت عذاب ته ورننه باسي وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ نو لږ هغه وخت یاد کړه چې دوی به په دوزخ کې یو له بل سره جګړه کوونکي وي په دنیا کې چې کوم کسان کمزوري وو هغوی به تکبر کوونکو ته وایي چې موږ ستاسو تابع یو اوس آیا دلته به تاسو د دوزخ د اور له کړاو څخه څه لږ ډیر موږ وژغورئ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد هغه تکبر کوونکي به جواب ورکړي چې موږ ټول دلته په یو حال کیو او الله د بندگانو په منځ کې فیصله کړې ده وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب بیا په دوزخ کې د غلبېدلي کسان د دوزخ د چارو موظفینو ته وایي ل خپل پروردګار نه وغواړي چې زموږ په عذاب کې فقط دی وی ورځې تخفیف راولي قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وغوی به پوښتنه وکړي آیا تاسو ته ستاسو پیغمبران له روښانو نښانو سره نه راغلي وغوی به وایي هو د دوزخ د چارو موظفین به وایي نو تاسو په خپل دعا وکړئ او د کافرانو دعا نه ده مګر په گمراهۍ کې چې کومه ګټه ورته نشي رسولای إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار باور ولرئ چې موږ د خپل پیغمبرانو او مؤمنانو مرسته ارومرو د دې دنیا په ژوند کې هم کوو او په هغه ورځ به هم وکړو چې کله شاهدان ولاړ وي کله چې ظالمانو ته د هغو معذرت هیڅ ګټه ونه رسوي او پر هغوی لعنت ولويږي او د هغو په برخه ډیر بد استوګنځي یعنی دوزخ ورسیږي ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب کنو وګوره چې موسی ته موږ لارښوونه وکړه او بنی اسرائیل مو د هغه کتاب وارثانو ګرځول چې د عقل او پوهې لرونکو لپاره هدایت او نصیحت فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار نو ای پیغمبره صبر وکړه د الله وعده بر حق ده د خپل ګناه لپاره بخښنه وغواړه او سحر او ماښام د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوه
إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. حقیقت دا دی چې کوم کسان چې لکم سند او حجت نه پرته چې هغه ته راغلي وي د الله په آیاتونو کې جګړې کوي د هغو زړونه له کبره ډک شوي دي خو هغوی دغه لویۍ ته هیڅ چیرې رسېدای نشي نو د الله پناه وغواړه هغه هر څه ویني او اوري. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. د اسمانونو او ځمکې پیدا کول د انسانانو د پیدا کولو په پرتله په باوري ډول ډېر لوی کار دی خو زیاتره خلک نه پوهیږي. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. او داسې نشي کېدای چې ړوند او بینا یو شانت شي او ایماندار او صالح او بدکار برابر شي خو تاسې بیخي لږ متوجه کېږئ. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. په یقیني ډول د قیامت ساعت راتلونکی دی د هغه پر راتلو کې هیڅ شک نشته مګر زیاتره خلک یې نه مني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ستاسې رب وایي ما وبولئ زه به ستاسې دعاوې قبول کړم کوم کسان چې په غرور کولو سره زما له عبادت نه مخ اړوي هغوی به ارومرو ذلیل او خوار دوزخ ته ورننوځي. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هغه خو همدا الله دی چې ستاسو لپاره شپه پیدا کړه تر څو چې تاسو پکې استراحت وکړئ او ورځ ځلانده کړه. حقیقت دا دی چې الله پر خلکو لوی فضل کوونکی دی خو زیاتره خلک شکر نه باسي. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. هماغه الله چې ستاسو لپاره دغه څه کړی دي ستاسو پروردګار دی د هر شي خالق دی له هغه پرته هیڅ معبود نشته نو تاسو کوم لوري ته اړول کیږئ. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. په همدې ډول هغه کسان اړول شوي دي چې د الله له آیاتونو نه انکار کوي. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هغه خو همدا الله دی چې ستاسو لپاره ځمکه آرام ځای وګرځوله او پاسه د اسمان ګنبده جوړ کړه هغه ستاسو صورت جوړ کړه او ډیر ښکلی جوړ کړ هغه تاسو ته د پاکو شیانو روزي درکړه. هماغه الله چې دغه کارونه دي ستاسو پروردګار دی د به حساب برکتونو څښتن دی هغه د کائناتو پروردګار دی. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هماغه ژوندی دی له هغه پرته هیڅ معبود نشته تاسو هماغه وبولئ د هغه لپاره د خپل دین په خالص ګرځولو سره ټول ثنا ستاینه الله د عالمیانو د پروردګار لپاره ده. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون
الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ای پیغمبره دوی ته وایي چې زه خو د هغو هستیو له عبادت نه منع کړی شوی چې تاسې هغه له الله نه پرته بولئ. زه دا کار څنګه کولی شم کله چې ماته زما د پروردګار لخوا روښانه نښانې راغلي دي. ماته امر شوی دی چې زه د عالمیانو د پروردګار په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. فما غدای چې هغه تاسې له خاورې نه پیدا کړی بیا له نطفې نه بیا د وینې له بوټۍ نه بیا هغه تاسې د ماشوم په بڼه راباسي بیا تاسې لویوي تر څو چې تاسې خپل پوره قوت ته ورسیږئ بیا مو نور پسې لویوي تر څو چې تاسې د زوړوالي سن ته ورسیږئ او له تاسې نه څوک لا د مخه بیرته غوښتل کیږي. دا هر څه د دې لپاره کول کیږي تر څو چې تاسې خپل ټاکلي وخت ته ورسیږئ او کېدای شي چې له عقل نه کار واخلئ. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. دا هغه ذات دی چې ژوندي کوي او مړه کوي نو کله چې د یو څه فیصله وکړي نو ورته وایي شه نو وشي. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. تا هغه کسان ولیدل چې د الله په آیاتونو کې جګړې کوي کوم لوري ته هغوی ګرځول کیږي؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. دغه خلک چې دغه کتاب او ټول هغه کتابونه چې موږ له خپل پیغمبرانو سره لیږلي او دروغ غني ډیر ژر به دوی ته معلومه شي کله چې توقونه او زنجیرونه د دوی په غاړو کې وي چې له هغونه پرانیول سره دوی د شیدلو اوبو خواته راښکودل شي او بیا بیرته د دوزخ اور ته ننویستل شي. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. بیا ورڅخه پوښتنه وشي چې اوس چیرته دی له الله نه پرته نور خدایان چې تاسې هغوی شریکول؟ دوی به جواب ووایي ورک شول هغوی له موږ نه بلکې موږ له دې نه مخکې د هیڅ شي عبادت نه دی کړی. په دې ډول به الله د کافرانو ګمراهي اثبات کړي. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. هغه ته به وویل شي چې ځکه ستاسې دغه عاقبت شو چې تاسې په ځمکه کې پر ناحق خوښ وئ او بیا مو پر هغه په غرور سره ټینګار کوو. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اوس زی د دوزخ په دروازو ننوځئ تل تر تله هملته ستاسې استوګنه ده ډیر بد استوګن ځای دی د متکبرانو. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. نو ای پیغمبره صبر وکړه د الله وعده بر حق ده. اوس کوم تاته د دوی د هغو ناوړه نتیجو کومه برخه دروخیو چې له هغو نه مونږ دوی ویرو یا له هغې نه مخکې تا له دنیا نه بوزو د دوی بیرته راستنېدل خو همدا زموږ خواته دي. ولقد أرسلنا رسلا من
قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. ای پیغمبره لتانه مخکې مونږ ډیر پیغمبران لیږلي دي چې له هغو نه د ځینو حالات مونږ تاته ویلي دي او د ځینو مونږ نه دي درته ویلي. د هیڅ یو پیغمبر دا وس واک نو چې د الله له اذن نه پرته په خپله یې کومه نښانه راوړې وای. بیا کله چې د الله حکم راغی نو د حق سره سمه فیصله وکړای شوه او په هغه وخت کې باطل پرستان په زیان کې وغورځېدل. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. همدا الله ستاسو لپاره دغه څاروي پیدا کړی دي ترڅو چې تاسو له هغو نه پر ځینو سپاره شئ او د ځینو نورو غوښې وخورئ. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. په هغو کې ستاسو لپاره نورې ډېرې ګټې هم شته. هغه دې ته هم په کار راځي چې ستاسو په زړونو کې چې چیرته د تلو اړتیا وي هلته تاسو پر هغو ورسېدای شئ. پر هغو هم او پر کښتیو هم تاسو سپرول کیږي. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. الله تاسو ته خپل دغه نښانې درخی نو تاسو به د هغه له کومو نښانو څخه منکر شئ. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. نو آیا دوی په ځمکه کې ګرځېدلي نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلی وای چې له دوی نه پخوا تېر شوي دي؟ له دوی نه په شمېر کې زیات وو، له دوی نه زیات قوي وو او په ځمکه کې له دوی نه زیات ځلنده آثار پرېښي دي. څه ګټه چې هغوی کړې وه هغه د هغو په څه دردوا شوه. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. کله چې د هغو پیغمبرانو هغو ته له روښانه نښانو سره راغلل نو هغوی پر همغه علم ویاړېدل چې په خپله له هغو سره وو او بیا په همغه شي کې راګیر شول چې هغوی ورپورې ملنډې وهلې. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. کله چې هغو زموږ عذاب ولیدو نو ویې ویل چې موږ په یوازیني خدای ایمان راوړ او موږ له ټولو هغو معبودانو څخه انکار کوو چې موږ هغوی شریکان ګڼل. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وزموږ د عذاب له لیدلو نه وروسته د هغو ایمان هغو ته هیڅ ګټه نشوه رسولی ځکه چې همدغه د الله ټاکلې کړنلاره ده چې تل د هغه په بندګانو کې نافذه شوې ده او په دې وخت کې کافران په زیان کې وغورځېدل. د حامیم السجده مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان یو 40مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 450 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. کله چې د هغو پیغمبرانو هغو ته هیڅ ګټه نشوه رسولی ځکه چې همدغه د الله ټاکلې کړنلاره ده او په دې وخت کې کافران په زیان کې وغورځېدل.
بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون حامیم دا قرآن د ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکي خدای لخوا نازل کړی شوی دی یو داسې کتاب چې د هغه آیاتونه په تفصیل سره بیان کړی شوی دي د عربي ژبې قرآن د هغو خلکو لپاره چې علم لري زیری ورکوونکی او ویرونکی دی خو له دغو خلکو نه زیاترو ترېنه مخ واړه او غوږ ورته نږدي وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون وای د کوم شي خواته چې ته مونږ ته بلنه راکوي د هغه لپاره زمونږ زړونه پردو پوښلي دي زمونږ غوږونه کاڼه شوي دي او زمونږ او ستا تر منځ یوه پرده حایله شوې ده ته خپل کار کوه مونږ به خپل کار کوو قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ای پیغمبره دوی ته ووایه زه خو یو بشر یم ستاسې غوندې ما ته د وحی په وسیله ښودله کېږي چې ستاسې خدای ایکي یو خدای دی له دې امله تاسې مخامخ د همغه لوری غوره کړئ او له هغه نه بخښنه وغواړئ د مشرکانو لپاره تباهي ده چې زکات نه ورکوي او له آخرت نه منکر دي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون پاتې شول هغه کسان چې هغوی ومانه او نیک عملونه یې وکړل د هغو لپاره په یقیني ډول داسې اجر دی چې د هغه لړۍ هیڅکله پای ته رسیدونکې نه ده قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ای پیغمبره دوی ته ووایه آیا تاسې په هغه خدای باندې کافر کیږئ او نور د هغه سیالان ګرځوئ چې هغه ځمکه په 2 ورځو کې پیدا کړه همغه خو د ټولو نړیوالو پروردګار دی وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين هغه د ځمکې له منځته راوړلو نه وروسته پر هغې د پاسه غرونه خښ کړل او په هغې کې برکتونه واچول او په هغې کې د ټولو غوښتونکو لپاره د هر یو د غوښتنې او اړتیا سره سمه په صحیح اندازه خوراکي مواد برابر کړل دغه ټولې چارې په 4 ورځو کې سرته ورسېدلې ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين بیا هغه د اسمان خواته متوجه شو چې په هغه وخت کې محض لوګیو هغه اسمان او ځمکې ته وویل منځ ته راشئ که تاسې وغواړئ او که ونه غواړئ دواړو وویل موږ رامنځته شو د فرمان منونکو په توګه فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم هلنو هغه په 2 ورځو کې 2 اسمانونه پیدا کړل او په هر اسمان کې د هغه قانون وحی کړ او موږ د دنیا اسمان په دیو سره سنگار کړ او هغه مخ محفوظ کړ دا هر څه دی برلاسي په ذات پلان دی فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة
مثل صاعقة عاد وثمود. اوس که دوی مخ اړوي نو دوی ته وایي چې زه تاسو له همغسې یو ناڅاپي رالوېدونکي عذاب څخه ویروم لکه چې پر عادیانو او ثمودیانو باندې نازل شوی. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. کله چې د خدای استاجي هغه ته لوړاندې ورسته هر خوانه راغلل او هغه یې په چې الله نه پرته د هیڅ بندګي مکوي نو هغه ویل که زموږ پروردګار غوښتلای نو پرختي به لېږلې وي لدې عمل موږ هغه خبره نه منو چې د هغې لپاره لېږل شوی یاست. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. د عادیانو حال دا و چې هغوی په ځمکه کې په ناحقه تکبر وکړ او ویل لمونږ نه زیات زورور څوک دي. هغوی دا فکر ونه کړ چې کوم خدای چې هغوی پیدا کړی دی هغه له دوی نه زیات زورور دی. هغوی زمونږ له آیاتونو نه انکار کاوه. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. په پای کې مونږ په څو شومو ورځو کې پر هغو سخت طوفاني باد والوزو تر څو چې په هغو باندې د همدې دنیا په ژوند کې د ذلت او رسوایی د عذاب خوند وڅکو او د آخرت عذاب خو له دې نه هم زیات رسوا کوونکی دی. هلته به هیڅوک د هغو مرستندوی نه وي. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. پاتې شول سمودیان هغو ته موږ سمه لاره وړاندې کړه خو هغوی د لارې لیدلو په ځای د ګمراهۍ او ړوندتوب غوره کړ. په پای کې د هغو د کړو وړو له امله پر هغو باندې د ذلت عذاب راوغورځېد او موږ هغه خلک وژغورل چې ایمان یې راوړی او له ګمراهۍ او بد عملۍ نه یې ډډه کوله. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. او لږ هغه ورځ در په زړه کړه چې کله د الله دغه دښمنان دوزخ ته د تلو لپاره حاضر کړي راوستل شي. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. د هغو مخکنی به د ورستنیو تر راتلو پورې ایثار کړای شي. بیا کله چې ټول هلته ورشي نو د هغو غوږونه او د هغو سترګې او د هغو د جسم په ستوکي به پر هغو شاهدي وایي چې هغوی په دنیا کې څه کول. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هغوی به د خپل جسم په ستوکو ته ووایي تاسې زموږ پر خلاف ولې شاهدي وویله؟ هغوی به ځواب ورکړي موږ همغه خدای غږولی چې هغه هر شی غږولی دی. همغه تاسې لومړی ځل پیدا کړي وي او اوس د همغه لوري ته تاسې بیرته راګرځول کیږي. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم
ربكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. تاسو چې کله په دنیا کې په پټه جرمونه کول نو له تاسو سره دا فکر نه و چې یو وخت به تاسو خپل غوږونه او تاسو سترګې او تاسو د جسم په ستوکي پر تاسو شاهدي وي، بلکې تاسو خلا دا غنل چې تاسو له زیاتره عملونو څخه خدای هم خبر نه دی. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ستاسو همدغه ګمان چې تاسو په خپل پروردګار باندې کړیو تاسو غرق کړی او د همغه عمل تاسو زیانمن شوي. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. په دې حالت کې که هغوی صبر وکړي او که ونه کړي اور به د هغو استوګنځي وي، او که د بیرته ستنېدو فرصت وغواړي نو هیڅ فرصت به هغو ته ورنه کړل شي. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. من پر هغو باندې داسې ملګری مسلط کړي و چې هغو ته د دوی ناوړه کړه په تیرو وختونو او راتلونکي کې هر څه ښایسته کړي و. په پای کې پر هغو باندې هم د عذاب همغه فیصله تطبیق شو چې له هغو څخه د مخکې تیر شو پیریانو او انسانانو په ډلو باندې تطبیق شوی. په یقیني ډول هغوی زیانکاران. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. او داغه د حق منکران وایي داغه قرآن هیڅ کله ما اوري او کله چې واورول شي نو په دې کې خلل واچوي، ښایي چې په دې توګه هغه څوک وانه اوري او تاسو برلاسي شي. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. په دغه کافرانو به موږ د سخت عذاب خوند وڅکو او دوی ته به د هغو خورا ډیرو ناوړه حرکتونو چې دوی کوي بشپړه بدله ورکو. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. هغه دوزخ دی چې د الله دښمنانو ته په بدله کې ورکړ شي، په هغه کې به تل تر تله د دوی کور وي. دا د دې جرم سزا چې هغوی زموږ د آیاتونو څخه انکار وکړ. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هلته به دغه کافران ووایي چې ای زموږ پروردګاره لږ موږ ته هغه پیریان او انسانان راوښیه چې هغوی موږ ګمراه کړي، موږ به هغوی تر پښو لاندې پامال کړو تر څو چې هغوی خورا ذلیل او خوار شي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کوم خلکو چې وویل الله زموږ پروردګار دی او بیا هغوی په دې باندې ثابت قدم پاتې شول، په یقیني ډول پر هغو باندې پرښتې نازلېږي او هغو ته وایي چې مو ویریږئ، مه غم کوئ او خوښ اوسئ د هغه جنت په زیري سره چې له تاسې سره د هغه وعده کړی شوې ده. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
مونږ د دې دنیا په ژوند کې هم ستاسو ملګریو او په آخرت کې هم. هلته چې تاسو هر څه وغواړئ در وکړل شي او هر شی چې تاسو د هغه هیله وکړئ هغه به ستاسو وي. دا د میلمستیا وسایل د هغه ذات له خوا چې بخښونکی او خورا مهربان دی. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. او د هغه چا له خبرې نه به ښه خبره د بل چا وي چې هغه د الله خواته بلنه ورکړه او نیک عمل یې وکړه وی ویل چې زه مسلمان یم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. او ای پیغمبره نیکی او بدی او شانته نه ده. تاسو د بدی مخنیوي په هغه نیکی سره وکړئ چې هغه ډیره ښه وي. تاسو به وګورئ چې له تاسو سره چې د چا دښمنی لویدلې وه هغه مو صمیمي دوست ګرځېدلی دی. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. دغه صفت نه په برخه کیږي مګر هغو خلکو ته چې صبر کوي او دغه مقام نه په برخه کیږي مګر هغو خلکو ته چې له ښه خلق څخه د غټې برخې خاوندان دي. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. او کته د شیطان لخوا کوم لمسون محسوس کړي نو د الله پناه وغواړه هغه هر څه اوري او پوهیږي. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. دغه شپه او ورځ لمر او سپوږمۍ د الله له نښانو څخه دي. لمر او سپوږمۍ ته سجده مه کوئ بلکې هغه خدای ته سجده وکړئ چې دا یې پیدا کړي دي که په رښتیا سره تاسو د هغه عبادت کوونکي. د حامیم سجده مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان یو 40مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 450 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 18 آیت څخه اوري. د دې آیت په اوریدلو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. خو کدوی په غرور کولو سره پر خپل خبره ټینګار وکړي نو باکې نشته. کومې پرختي چې ستا پروردګار ته مقرب دي هغوی شپه او ورځ د هغه تسبیح کوي او هیڅ کله نه ستړي کیږي. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. او د الله له نښانو څخه یو دا ده چې ته ګورې چې ځمکه وچه کلکه ویده پرته ده بیا څنګه چې موږ پر هغې باندې اوبه ورولې په ناڅاپي ډول هغه برکیږي وده کوي او غوړیږي. په یقیني ډول کوم خدای چې دغه مړه لویدلې ځمکه ژوندی کوي هغه د مړو ژوندی کوونکی هم دی. په باوري ډول هغه په هر څه باندې قدرت لري. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. کوم کسان چې زموږ په آیاتونو کې کوګواله یا بدلون راولي
هغوی له موږ نه پټ نه دي. په خپل فکر وکړئ چې آیا هغه څوک ډیر ښه دی چې په اور کې غورځېدونکی دی او که هغه څوک چې د قیامت په ورځ به د امن په حالت کې حاضر وي؟ که وی څه چې غواړئ الله ستاسې ټول حرکتونه ویني. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. دا هغه کسان دي کله چې د نصیحت کلام ورته راغی نو د هغه له منلو نه انکار وکړ، خو حقیقت دا دی چې دا یو پیاوړی کتاب دی، باطل نه مخامخ پرې راتلی شي نه د شا خوا. دا د یو حکمت په څښتن ستایل شوي ذات نازل کړی شوی وحی ده. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ای پیغمبره تا ته چې څه ویل کیږي په هغه کې هیڅ شی داسې نشته چې لتانه په خوا تیر شو پیغمبرانو ته نوی ویل شوی. بېشکه ستا پروردګار ډیر بخښونکی دی او د دې ترڅنګ د لوی دردناکې سزا ورکوونکی هم دی. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. کوم دا د عجمی قرآن په بڼه لېږلی وای نو دوی به ویلي ولې د آیاتونو په تفصیل سره بیان نه کړای شول. څه عجیبه خبره ده چې کلام عجمی ده او مخاطب عربي. دوی ته ووایه دغه قرآن د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او شفا ده، خو کوم کسان چې ایمان نه راوړي د هغو لپاره دا د غوږونو پلتې او د سترګو پټۍ ده. د هغو حال خو داسې دی لکه چې هغو ته له لرې نه نارې وهل کېږي. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. لدينا مخکې مون موسی ته کتاب ورکړی و او د هغه په برخه کې همدغه اختلاف شوی و. که ستا پروردګار لا د مخه یوه خبره فیصله کړې نه وای نو د دغو اختلاف کوونکو په منځ کې به فیصله کړای شوې وه او حقیقت دا دی چې دوی د هغه له پلوه په سخت تشویشناک شک کې غورځېدلي دي. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. څوک چې ښه عمل وکړي د خپل ځان لپاره به ښه وکړي، څوک چې بدي وکړي د هغې وبال به پر همغه باندې وي او ستا پروردګار د خپلو بندګانو په حق کې ظالم نه دی.